السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک یم او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې ساینس او ټیکنالوژي ډیر زیات پرمختګ کړی او لا هم دا سلسله پر مخ روانه ده. خو الله جل جلاله دا دنیا او دا کائنات داسې مولقه جوړ کړي چې ساینسپوهان د دومره پوهې او ترقۍ سره بیا هم د دې کائناتو ډیره لږه برخه څېړلې ده. او زموږ په کائناتو کې داسې زیات شیان شته چې ساینسپوهان او ماهرین یې تر اوسه پورې په لامل باندې نه پوهیږي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د داسې یو څو حیرانوونکي واقعات او مقامات په باره کې معلومات درکوم چې ساینسپوهان یې په نتیجه کې ناکام راغلي دي. ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. امید لرم چې د خوښۍ وړ به مو وګرځي. سبسکرایب کړئ ځواک ټي وي او د بیل آیکن هیټ کړئ د معلوماتي ویډیوګانو تر ټولو مخکې د کتلو لپاره. نمبر 1 د ټاوس ټاون. دوستانو، په نیو مکسیکو کې یو وړوکی ټاون یا ښارګوټی دی چې نوم یې د ټاوس ټاون دی. دا یو وړوکی او کم نفوسه ټاون دی چې تقریبا 1000 کسان پکې اوسیږي، خو په ټوله دنیا کې ډیر زیات مشهور شوی دی. او د مشهورېدو وجه یې په دې سیمه کې اورېدونکي اوازونه دي. دا اوازونه دومره عجیبه او ویرونکي دي چې تاسو به هم حیران کړي. دا اوازونه د 1990 کال راوروسته شپه او ورځ یعنې 24 ساعت اورېدل کیږي چې د دې سیمې خلک یې ډیر په تنګ کړي دي. د دې اوازونو د معلومولو لپاره ساینسپوهانو څو ځل په دې سیمه کې غږ ثبتونکي آلې لګولي تر څو د دې اوازونو په هکله ځانونه پوه کړي چې دا اوازونه د څه شي دي. خو تر اوسه پورې ساینسپوهانو په دې اړه هیڅ معلومات نه ترلاسه کړي. ځینې خلک دا اوازونه د حکومت شپر ګڼي، ځینې په جناتو پورې اړوند بولي او ځینې خلک وایي چې دا د انسانانو کوم شرارت دی. خو د دې اوازونو په اړه هیڅوک هم ریل معلومات نه لري تر څو د خلکو سره یې شیر کړي. دوستانو، زه غواړم چې د دې اوازونو یوه نمونه په تاسو هم واورم چې په دې سیمه کې ریکارډ شوې ده. نمبر 2 د ډیولز کیټل. دوستانو، د یو اس ای او کاناډا هیوادونو ترمنځ یو سیند موجود دی چې د ګرول ریور ورته وایي. دا ریور یا سیند د ډیرو لوړو غرونو څخه راځي او په خپله لار کې ډیر زیات واټر فالز هم جوړ کړي دي چې د ځینو لوړوالی تر 800 مترو پورې هم رسیږي. دوستانو، حیرانونکې خبره دا ده چې دا سیند یو څه مزل وروسته په 2 برخو ویشل کیږي. یو برخه یې سیند جوړوي او مخکې ځي او دوهمه برخه یې په حیرانونکي ډول په یوه لویه کنده کې ځمکې ته غورځېږي چې د ډیولز کیټل ورته وایي. د سیند اوبو دا دوهمه برخه په دې کنده کې چیرته ځي په دې اړه ساینسپوهان تر اوسه پورې هیڅ معلومات نه لري. دوستانو، ساینسپوهانو څو ځل د پینګ پانګ بالونه او داسې نور شیان دې اوبو ته غورځولي تر څو دا معلومه کړي چې دا اوبه چیرته ځي، خو تر اوسه پورې هیڅ مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. دا اوبه په دې ځمکه کې کوم طرف ته ځي پرته د الله جل جلاله نه نور هیڅوک نه پوهیږي. نمبر 3 د سلیپی ټاون اف کولاچی. دوستانو، د قزاقستان هیواد په شمال کې یو ټاون دی چې د کولاچی ټاون په نوم یادیږي او په ټوله نړۍ کې د سلیپی ټاون په نوم مشهور دی. او سلیپی ټاون ځکه ورته وایي چې د دې سیمې خلک په یوه ناروغۍ اخته دي چې د سلیپ اپیډمیک په نوم یادیږي. دا ناروغي اوس یو څه اندازه له منځه تللې، خو ساینسپوهان کلونه د دې ناروغۍ په درملنه کې پاتې راغلي وو. دا ناروغي یو دروند خوب دی چې د دې سیمې خلک پرې مبتلا دي. په دې خلکو د خوب چپه راځي او سمدلاسه ویده کیږي، که هغه د سرک سر وي او که هر ځای وي. دوستانو، دا خوب عادي خوب نه دی بلکې ورځو او هفتو ته هم رسیږي او هر کله چې دا خلک د خوب څخه راپاسي یاداشت یې کمزوری وي او سر یې شدید درد کوي. خو بالاخره په 2015 کال کې ځینې ساینسپوهانو نظریې وړاندې کړې چې په دې سیمه کې کاربن مونوکساید او هایدروکاربن په څیر غازات په هوا کې ډیر زیات افرازیږي چې په نتیجه کې په هوا کې د اکسیجن اندازه کمه شوې او دا ناروغي رامنځته شوې ده. خو زیات خلک اوس هم دا یوه نظریه ګڼي او زیات خلک یې دا سیمه پرېښې او نورو سیمو ته تللي دي. نمبر 4 د ټوین ویلیج اف برازیل. دوستانو، کنډیډو ګوډای د برازیل هیواد یو منفرده سیمه ده چې په ټوله دنیا کې ډیره زیاته مشهوره شوې ده. د دې سیمې د زیات مشهورېدو وجه په دې سیمه کې د زیاتو غبرګونو ماشومانو پیدا کېدل دي. د دې سیمې تقریبا 60% ماشومان جوړه پیدا کیږي، نو د همدې وجې نه په نړۍ کې د ټوین ویلیج په نوم مشهور دی. په دې سیمه کې زیاتره د المان هیواد خلک اوسیږي او نفوس یې تقریبا 7000 کسانو ته رسیږي. د دې سیمې په هر ځای کې جوړه انسانان لیدل کیږي چې زیات شهرت یې هم پیدا کړی او هر کال زیات خلک د نړۍ د ګوټ څخه د دې سیمې د کتلو لپاره راځي. ساینسپوهان په دې اړه داسې وایي چې د هټلر د دور یو ډاکټر د دې خلکو په ډي ان اے مختلفې تجربې ترسره کړي. خو دا هسې یوه نظریه ده، په حقیقت کې د خدای جل جلاله پرته بل هیڅوک هم په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. نمبر 5 د هزډلن لایټس. دوستانو، 5م نمبر راځو د ناروې هیواد ته. د ناروې په هیواد کې یوه سیمه ده چې هزډلن ورته وایي.
په دې سیمه کې ډېر حیرانوونکي لایټس یا روښنایي لیدل کیږي. دا روښنایي کله هم د ورځې او کله هم د شپې لخوا په اسمان کې لیدل کیږي. دا روښنایي سپین او سور رنګ لري. د څو منټونو څخه نیولې تر 1 یا 2 ساعتونو پورې په هوا کې لیدل کیږي. کله د دې روښنایي سپیډ انتهایی زیات شي او کله هم په قراره په اسمان کې خوځېږي او د حرکت په حال کې وي. دوستانو دا لایټس یا روښنایي د لږ وخت راهیسې نه بلکې د 1930 کال راهیسې په مسلسل ډول تکراریږي. خو تر اوسه پورې ساینسپوهان په دې نه دي توانېدلي چې په دې اړه معلومات حاصل کړي. دوستانو دا زموږ د نن ورځې معلومات. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او د داسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هټ کړئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مې اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.